یو څو مرضونه نن سبا عام دي. یو دې میډیا باندې د پیسې ګټل او د هغې دپاره قسمه قسم کارونه کول دا خو نن سبا عامه خبره ده. خو چې ویډیو وچلېږي، که پلار پورې وخندل، که مور پورې وخندل، که عالم پورې وخندل، که قرآن او حدیث پورې وخندل، که خپله ښځې ویډیو ته را مخامخ کړه، که د هلک نه جنۍ جوړه شوه، که د جنۍ نه هلک جوړ شو، که پښتانه یې وشرمول، هر څه کوه خو چې ویډیو وچلېږي سړی مشهور خو شي که نه. د شهرت حاصلول دا ځان یو لویه فتنه ده. او بیا په بېدینۍ کې چې مشهور شي، الله اکبر. لکه یو سړی بېدینه دی نو خپل بوج پې پروت دی، خو مشهور شو په بېدینۍ کې او نور د ده په نقش قدم روان دي، د بوج به یې څومره زیات دی، ځکه چې نور هغه بوجونه هم بیا په ده باندې پراته دي. نو بعض کسان به ویني مشرانو پورې به ټوغې کوي خو چې مشهور شي، په لیونو پورې خنداګانې کول، د هغوی د خولې نه کنزل ویسته، هغوی شرمول، خو چې مشهور شي. خپل خاندان وشرموه، ښځې نه ویډیو کوه، د خور نه ویډیو کوه، د هغوی مخونه ښکاره کوه، هر څه کوه خو چې مشهور شي. عام شی دا دی، که ګډېږي، که ډمتوب کوي، که هر څه کوي. یوه طریقه د دغه بېدینو هغه دا ده، او د دغه سپکو خلکو، او ضروري ته سپک خلک وه، په دې که څوک خفه کېږي زر پرې دی خفه شي. هغه سړی سپک دی چې څوک د ځان مشهورولو دپاره د الله په دین پورې ټوغې کوي، خپله ښځه شرموي، خپل مور پلار شرموي، خپل قام او نسب او پښتانه شرموي. دته زه سپک ویمه، که څوک دا پوزه په دې خاوره کې ککړه کي که نه، بیا ورته هم سپک ویمه. سپک ته څوک دروند ویلی شي؟ او که زه سپک ته دروند ویم دروند به شي؟ په دې خو څوک نه درنېږي. او که په ځان پورې کاڼي وتړي دروند به شي؟ نه درنېږي. په دې درنېږي سړی په دیندارۍ باندې، په اوچت خوی باندې، په سړیتوب باندې. یو طریقه د دغه سپکو خلکو دا ده چې د الله په دین پورې ټوغې کوي خو چې ویډیو وچلېږي. لکه مثال کې د ځان نه مولا جوړ کړی دی او داسې ټوغه غونته کې به وکړي، یا په منځه پورې هغه بعض په منځه کې ولاړ دي او چې دی سجدې له لاړ شي یو بل له لتې ورکوي، یا هغه یو څو ولاړ دي منځه کې سګرټ څکي والعیاذ بالله. دې درجې ته موږ را رسېدلي یو، خو چې ویډیو وچلېږي. او دا چې دې معاشرې والا نه کتې که نه، دا ویډیوګانې نه چلېدې، دا چې دوی نه کتې دا نه چلېدې، خو دا خلک یې ګوري. راشي بعض یاره شیخ صاحب دا هلکان چې دا کم چلونه نن سبا کوي، او دا اجړاګان او دا جنه کوي، او دا پښتانه وي کم طرف ته روان دي. دې ټولو جوابونه، دې ډېر جوابونه، یو جواب یې دا دی، ته یې مه ګوره دوی مخکې نشي تللی، ته یې مه ګوره دوی مخکې نشي تللی. چې ته فیسبوک ته پروت یې دوی ګورې، ته ټیک ټاک ته پروت یې دوی ګورې، نو خو ستا په شان بل پروت دی، بل پروت دی، بل پروت دی، خو ستاسو پې هم کار روان دی که نه. او ته هم د هغه سره شریک یې، درته ووایم ته د هغه سره شریک یې په دې ګناه کې، ځکه چې د هغه په مخکې کېدو کې هغه ستا هم لاس دی. او ته څه وایې چې زه یې په پټه ګورم، موږ درنه نه یو خبر، خو عرش والا خو درنه خبر دی که نه. که دلته یو سړی دا وایي چې ما خو څوک نه ویني، زه خو ځان له ګورم، ځان له ګورې، عرش والا خو درنه خبر دی. حساب د سره موږ نه کوو، یو چا سره موږ حساب نه کوو، ځکه چې موږ د زړونو نه یو خبر، موږ د تورې تیرې نه یو خبر، موږ په کمبل کې دننه ته څه کوې موږ ته نه یو خبر. خو عرش والا د سره حساب کوي، هغه به د هر څه نه خبره دی. اوس یو سړی په منځه پورې خاندي او دا ویډیو چلاوه او دا مشهوره، ته ورسره شریک یې، یو ډم ډمتوب کوي، ته یې ګورې، ته ورسره شریک یې، ته ورته خوشحاله، ته شریک یې. دا دینداره طبقه نه ده، زما خبرې ګوره سپینې، دا بعض چې ځان ته دینداره وي، اگر که دینداره نه دي، دوی ته د دې جنکو، د دې فحش جنکو دا نومونه ټول یاد دي. څنګه ورته یاد دي؟ دوی ته د دې خبیثانو دا نومونه ورته ټول یاد دي. د کوم ځای نه ورته یاد دي؟ خوب کې زده کړي دي، هسې زړه ته راولېدلي دي. څنګه ورته یاد دي؟ ګوري. دا واضحه خبره ده او دا حقیقت دی. سپینه جامه اچول او ټوپۍ په سر او پنسې د ګیټو نه بره ساتل، ما به پې دوکه کې
پلار به دوکه کې، رور به دوکه کې، معاشري والا به دوکه کې، عرش ور سره دوکه نه کېږي. ګورې او حساب شته بیا د ته زمونږ سره نه دی. هغه چا سره چې د حساب دی د هغه په باره کې تپوس وکړه چې هغه د نه خبر دی او که نه دی خبر. که هغه د نه خبر، هغه څوک چې سره حساب کوي نو بیا خو کامیابي، ځکه چې کار دې روان کړی دی او هغه د نه دی خبر. خو داسې کېدی شي چې هغه تا نه خبر، نه شي کېدی.